د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقاني د کندهار ولایت په مرکز کې د مهمند نړیوال روغتون څخه لیدنه وکړه. نوموړي په یاد روغتون کې له ډاکټرانو او اداري مسؤلینو سره ولیدل او په صحي برخه کې د هغوی د زیار او خدمتونو ستاینه وکړه. خلیفه صاحب دوی ته په خبرو کې وویل د نظام د پالیسۍ په سطحه دا ذهنیت موجود دی چې په افغانستان کې دننه د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره امکانات مساعد شي. زموږ زرګونه مریضان د درملنې لپاره بهر روان وي. مهم دلیل یې دا دی چې دلته د ضرورت مطابق غټ او معتبر طبي مراکز نشته. خلک په خپلو معالجوي مراکزو باور نه لري. خصوصي سکتور ته پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. زموږ په درملو، زموږ په ډاکټرانو او روغتونونو د خلکو باور اعاده شي. مهمند روغتون یې ښه مثال دی. موږ واقعا داسې غټې شبخانې او د ګاونډیو هیوادونو په سطحه هم کمې لرو. هیله ده په نورو زونونو کې هم همداسې روغتونونه جوړ شي. د درملو جوړولو کارخونې جوړې شي چې له دې سخت احتیاجه خلاص شو. نن الحمدلله سره وم پېژندل سره وم دل ورو ورو به دا کور سره جوړوي. ما دوی ته ویل چې دا خدمت به انشاءالله غځوي، نور ولایت ته به غځوي. دغه راز محترم خلیفه صاحب د هغو ناروغانو عیادت او پوښتنه وکړه چې په دغه روغتون کې یې د زړه عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي وو. د یادونې وړ ده چې مهمند 200 بستریزه روغتون د پرمختللو طبي وسایلو اسانتیاوې لري او د تیرې میاشتې په 28مه نیټه په دغه روغتون کې د زړه عملیات د متخصصو ډاکټرانو لخوا پیل شول چې تر دې مهاله ګڼ شمېر عملیات په بریالیتوب سره سرته رسېدلي دي.